بنیادی علوم د فریب وسیله ده. علم د حقیقت لټون نکوي. د قواعدو خندونه ټاکي ترڅو خلک خپل له حقیقت نه ومومي. له کوچنیوالي راهیسې موږ ته دا افسانه ورزده شوې چې علم د نړۍ رښتینی پوهه ده. فرض کېږي چې ساینس پوهان حقایق راټولوي، تحلیل یې کوي او پایلې یې اخلي. په حقیقت کې نظریه مخکې له مخکې اختراع شوې وه او د حقیقت په توګه اعلان شوې ده چې نشي یې شک کې اچول کېدي. علمي پرمختګونه د 19مې پېړۍ په پای کې رامنځته شول. له هغه وخته راهیسې هیڅ شی نه دی بدل شوی. دوی یوازې نوې معلومات د پخوانۍ نظریې سره سمون ورکوي. دا کار نکوي. بیا ساینس پوهان پیل کوي چې خیالي تصور وکړي. هغوی د دایناسورانو، رومي امپراتورانو، تور څاڅکي، تیاره ماده او ډېر څه اختراع کړل. یوازې د غیر فعال عقیده او ناسم نظریې د ساتنې لپاره. له پوهې وسیلې څخه علم د فریب وسیله بدل شوی دی. خو ساینس پوهان پرې اندېښمن نه دي. هغوی پیسې اخلي، خلک فریب ورکوي. یو عادي کار.